نو دنیا په دې ژوند کې مه دوکه کېږئ. مختصر ژوند دی، نن او یا سبا زما او ستا د مرګ اعلان به کېږي، یا نن او یا سبا ډېر وخت به کې نه لګي. نن سبا خو مرګونه داسې اسان شوي دي بس چې خبرېږي مړ څنګه مړ بس کېناستو مړ شو، راولېدو مړ شو، اوده و مړ شو. روغ رمټ خلک راولېږي مري. پخوا بلا بیماري راغله او زنکدن به و او خلک به یې خواله ورتلو، نه اوس هغه نشته. ځکه چې د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې اچانک مرګونه به ډېر شي. دا هغه وخت یره پکار ده، الله ته واپسي وکړي، الله ته رجوع وکړي. الغرض دغه ووي ساوا ووي، بیا منذر ابن ساوا ووي علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه ته وی د دغه کس قدر اوس دا دی، پیغمبر ورته یادوي چې زه د هغه د استازي قدر وکړم. بس راځه زه یې وله ورکړو، ډېر مزېداره ووي، لږ صبر وکړه، زما بیا تا سره ملاقات وشي. ډېر وخت پکې نه و تېر چې اسلام یې قبول کو، کلمه یې ووي. او بیا پیغمبر ته یو خط ولېږو، هغې کې داسې لیکلي و، حاصل دا و چې ای د الله پیغمبره ما ستا هغه خط ولیدو تا چې بحرین ونه ته رالیږلی دی. نو بعضو اسلام قبول کو، بعضو قبول نه کو. نو زما په ځمکه باندې مجوس هم اوسېږي، یهود هم دي، څه چل ورسره وکړم، طریقه راته وښایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خط ولېږو هغه ته، او په هغې کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحتونه وکړو. او دی ورته ووایي چې که چا دین قبول کړو ډېره ښه ده، که چا قبول نه کړو د هغوی نه ټیکس اخله. او داسې نورې ډېرې مسلې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو ته په دې خط کې ولېږلې. نو علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه دی بیا په بحرین باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامل شو. عامل ده چې د بحرین زکاتونه صدقې د دې ذمهوریانې د چا شوې؟ دا بیا د علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه شوې، او دا ذمهوري د سره وه تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د دنیا نه لاړ. په دې باندې به اکتفا وکړو. دې نه بعد بیا واقعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه سره واده کړی، او د هغې نوم امیمه بنت النعمان ابن شراحیل الجونیه. دا نوم چې تاسو اورېدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیانو کې دلیل دی په دې باندې چې موږ د پیغمبر د سیرت نه څه یو لرې یو. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانه سره واده کړی، او اولنی ملاقات کې ورله طلاق ورکړي دي. ولې طلاق ورکړي دي؟ د هغې څه وجه وه؟ دا ټولې خبرې به انشاءالله په روان درس کې بیانوو. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی هم دغه دوران کې شوی د ابراهیم. نو دا خبرې به ټولې بیانوو انشاءالله. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په زړونو کې د اسلام سره محبت ډېر کړي، او الله دې مونږ د دنیا د چلونو نه او د دنیا د دوکو نه دې الله مونږ ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته آخرت نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټولو نه راضي شي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.